25 جدوله دغه کورونا لاندې کته 25 جدوله ما توضیح کړی دي. ما په ساحه کې تخریب د ورسې دغه جمله کې اوس خپل یو کور تاسو یو کور زما د په تخریب کې منو بس هغه فعالیت خپل روان کړی د نو دی برنامه نه خوشاله مونږه دې ساحې نماینده تاسو یو وکیل نه زه نماینده یم. نو ګرانو محترمونو که څه خبر ناسي خبر وشيږي ان شاء الله تاسو حق دولت نه خوري تاسو پاک راسي ان شاء الله زره ختم حسابي زره ختم حسابي دستګ حسابي لرګي حسابي لنټر حسابي او ګاډر حسابي یار قیمت معلوم ده 3000 وصل لپاره متر مکعب ده البته تاسو په نفع ده لنټر ده 900 روپۍ د نیمه ده چې ګاډر دي او خښتې دي او 1600 روپۍ خامه ده ان شاء الله اس دې ته فکر مخ راپوي زه ټول خويند ورنو ته هر هغه چاته چې د کور په مشکلات کې دوچار ده او شپږ ورځې فرق چې زما د کورس نه کې ما د دولت څومره پیسې راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو، الله دې هر چیرې راستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردواله زبې تاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه د یکاتوت ساحې څخه تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګرانو لیدونکو نن څنګه سوینه د تخریب په خبرون تر راغلی یو سلاتیان ډیر یا کم کورونه یکاتوت ساحه کې تخریبېږي نن او تاسو انځورونه وینئ موږ شاته او دا ټول لنټري کورونه دي. کورو ته نوځي ماشاءالله ډیر ښایسته جوړ کړي ول، کاشیان سویلې پی وی سی دروازې سویلې خو د نقشې له امله ریاست ښاروالۍ له خوا نه دلته نقشه راغی او هغه سړک څه دی د سرکې له میدان څخه نیولی ده هماغه سړک همداسې را روان ده تر ګمرک پورې څه ګمرک خوا نه راوځي. نو زه هم راغلم د خپرونې له خاطره تاسو ته معلومات چمتو کړم او دې هېوادوالو سره خبرې وکړو چې خوشاله دي د ریاست ښاروالۍ له کار څخه یا نه. نو د موږ مالتیا وکړئ تاسو څو انځورونه وګورئ بل هغه به زه یو څو ورونو سره خبرې وکړم موږ سره اوسئ. ګران لیدونکو بیا تاسو څخه راغلاست وایم خواته ماما درېدلی او دې پروژې په هکله دوی سره خبرې هم کوو او معلومات به ونه واخلو. د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله علیکم. بخیر راغلی. ښه ده شکر آباد اوسېږي. بخیر راغلی. مننه ژوندی اوسئ. کولی شئ لیدونکو ته ځان وپېژنئ؟ والله چې ولې نه نوم مې زمری ده او د لغمان اوسېدونکی او پیرن نهمه ناحیې په ساحه کې ژوند کوم او دغه عمر مې 40 کاله په همدې کابل ښار کې تېر کړی او دا برنامه شاهدان دی چې اوس دغه شاید وینم خوشاله کیږو دا یو کامیابی ده موږ. ماما که موږ ته معلومات راکړي تاسو ته څه وخت اطلاع درکړئ یعنې تاسو کورونه تخلیه کوئ دغه جینه به شروع کړو؟ موږ ته خو اطلاع د خپل د ملک د لوري موږ ته په هغه اعلامیه راغله دا اعلامیه ورسره په جوماتو کې م ولګولې او موږ ته یې ویلې چې تاسو وکوئ د اختر په اوله ورځ کور تخلیه کوئ. دغه شي خفه کړو دغه ټیکی خفه کړو چې اختر اوله ورځ یاد کړه. موږ د اول اختر اوله باندې خو څوک تخلیه نشي کولی نه دولت کار کوي نه ملت کار کوي خو دغه ټکی غلط ده خو بعد خپل کار به غازو ناغه نه بعد دا شو چې بیا لاړو خبر شو چې شاروال معاون یان دی او برنامه شو چې بعد اختر به دا برنامه په مخزي هغه پاتې شو خبره
بعد اختر هم دا اوس خپل شروع کړی لګیا یا اختر په باندې بس تقریبا هم لګ وکول اختر په باندې اساسا برنامه روانه ده بخیر ډیر ښه او اندې ساحه کې نو که اټکل وای د معلومیږي نه زموږ مشخصي وای سو کوره بتلی تاسو دغه سرک د کتوت د سرک نه دی خواته او تر هغه څنګه پرشه پورې دا سیټ کله کی معلومیږي تقریبا یو اتیا 15 کور دي او همداسې کور دي ځکه 15 جدول دغه کورونا لاندې کته 15 جدول ما توضیح کړی دي د ما په ساحه کې تخریب د ورسې دا جمله کې اوس خپل ایم یو کور تاسو یو کور زما ده په تخریب کې منو بس هغه فعالیت خپل روان کړی د دې برنامه نه خوشاله مونږه دې ساحه نمائنده تاسو یو وکیل نه زه نمائنده یم د کوسي نمائنده یم دغه وکیل بل دی او د مونږ نمائنده تقریبا یو 50 کور نمائنده زېما او د دوه نمائنده یم نو دغه پښتنه ته هم جواب ورکو هغه جوابونه ورکو چې د دوی قناعت حاصل شي به باندې د زړونو سکون پیدا شي تخریب خو نوم غ ډیر خطرناک ده خو لکه آبادی ته چې بیا وګورو خوشاله کیږو خو هغه سکون ورته اختیارو مونږ دا کوم برنامه چې خلکو سر نه خلاصيږي هغه بیا مونږ ورته وای چې دغه فورمه دغه ځای ته دغه فورمه دغه ځای ته دغه سړی دغه سره راځي لري راهنمایي ورته کوي او لار اسانتیا ورته پیدا کوي نو د مسولینو هم دا خوشاله چې بس هغه چې ورزي کسانو ته هغه خپل هغه کم ژمن یا کم کړنې چې وسره کوي په ډیر خطو کې وسره سره وړي خوشاله په دې بخښ مو خیر سي ماما او کته موږ ته وای دا کورم سو منزل وي تاسو ما کور خو یو منزل وو یو منزل کور مې بس په ډیر خوارو زحمت هم جوړ کړی او نو بس دا وای چې بس هغه پروردگار دادو بیرته نظام وای خسنه دي کوم نه خپه کیږو حالات زمونږ اخره ختمه کیږي دا خو د مې معاملې دي چې کوشش کوي چې وطن آباد شي د منفي سیټ نه بوزو مثبت براګیر کو چې ترقی ته ورسي په دې خوشاله کیږو الفصلو او څنګه دې پروژې څخه یا ریاست شهروالۍ د کابل څخه خوشاله د یو سره کې دلته راوسته ولې نه خوشاله پدې خو یو شی وایي لکه دا کومه برنامه چې اوس روانه ده دا کوم غریب او غربت چې چا وسه کیږي نه کیږي خو دغه حق ته باید توجه وشي دا باید ورکول شي په ډیره نه دا ورکړی چې نه موږ ته خو څه نه دي برنامه نم تر اوسه ګوتې لګولې نم حق اخسته ده نم څه ویلې دي صرف هغه ور باندې شهروالۍ ته لاړو موږ ته ویلې تاسو نوبت تر اوسه نه در رسیدل چې کلم نوبت را ورسید هم تخریب مو کوي او بل د تاسو به حساب معلوم شي قناعت به حاصل کو نو موږ مرتبه کولو بیرته تر ووتلو یعنی ویلې درکوي او دا څه وای نه موږ سره کړی چې تاسو حق معلومیږي درکوي خو تر اوسه پورې بودیجه حساب ولې دا خبرې موږ سره وکړو تر اوسه پورې حساب نه معلوم ګوتم ناخلو نور برنامه موږ ته شفاف نه کړ او چې کلم نوبت را ورسید د تاسو دغه غواړم او تاسو دغه برنامه قناعت حاصل کوو او راشي خپل حساب او تصفیق اخلاص نظر په کور ما ونه پیسې ودل بل هغه څه چې ما څونه حدود کور دي چې په کم مصرف شوی پکې هغه ته معلومات ورسره مشخص څونه مصرف ورکړي څونه به تشخیص به دوی کړی و هغه معلومات راته نشته لا خیر سي ماما الله دې کې مسؤلین تاسو غواړي او تاسو او د غریب او غربو د مشکل ته د حل لار جوړه کی ارسو نظر کیږي دوی پیسې ورکړي ترسو ځان ته یو سرپناه یو بل چې جوړ خیر دغه وینا لرو ته دغه ډیر په دی وای چې په دی وینا کې چې مونږ دا وای چې د خلکو د زړونو ډیر زر خبر شي د خلکو زړونو به سکون شي دغه کم به کور شي چې دی او دغه تکلیفونه او دغه زحمتونه او دغه حل وزلي دا څو کله چې کړي په دې ځایو کې جوړ کړي دغه بیرته خپل هغه ته ورور رسیږي هغه زړونه به خوشاله شي نور هم تک دا خو زمونږ وطن ده چې د خپل وطن خدمت ونکو د خپل ملت تبیر تصادق نشو او خپل حکومت سره ونه درګو خو بیا دربدري د بیا خرابې ده خو نه موږ تاسو باید نورم خپل هغه مهنګي او قوي وساتو او بس مثبت سره ته باید شو فند وخلو ناس کې ټول وطن تاسو آباد ژوند وطن نه خوند وخلو او د خپل د انسان توپ د جامینه لذت وي نورم خوند نه وخلو خدای ما آباد لره کورم ودان کوم بل وینا لري لیدونکو ته مسؤلینو ته کامل زما دا وینا دار چې پروردگار د افغانان بچیان زیاتین ور هیڅ ملک ته احتیاج نه او په خپل وطن کې د خدای په امن امان کې لري او دا حکومت زمونږ او تاسو که د زړونو نه خبرې پروردگار د نورم لبیک ورته کې نورم بس حمایت او کني وینو پروردگار خپل غني زاد غنو بیا خپل هر څه چې دغه کوي خدا وای چې پروردگار د خیانت ټکر دی وطن نه زیات ایسته کې دا ځوانان دا بچیان د وطن زیات نور مې احتیاج پر دې لاسته مکه او د خپل کور او په خپل منځ کې سره راټول شي اتفاق او اتحاد شي او خوند وخت د ژوند او شکر خو وطن لرو او خدای اسلامي په جامع کې وطن لرو افتخار به کوو میړانه باندې افتخار کوو ولا په ځوانانو افتخار کوو په خوره افتخار کوو خو باقی دی پروردگار د شیطان لازم د وطن نور لري کی لا امين دغه خپل خبرې وکړه ژوند غواړو مننه کور مودان ژوندای اوسې ورو ګرانو لیدونکو د موږ مالتیا وکي ورور سره خبرې وکړي ماشاءالله ډېر خاصه معلومات ډېر خاصه خبرې موږ سره وکړي موږ سره اوسئ تاسو اوس انځورونه وګورئ د تخریب د موږ مالتیا وکړي
ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. خواته مې ماما درېدلی، دوی سره هم بعضې خبرې اترې کوو د پروژې په هکله، او ونده هم د خپل کور ده، نو د کور لپاره به هم سره بعضې خبرې ولرو. زموږ ملتیا وکړئ، موږ سره مل اوسئ. سلام علیکم. سلام علیکم روجا، ښه راغلی، په خیر راغلی مهرباني صاحب. مننه، ژوندی اوسئ. کولی شئ اوله کې لیدونکو ته ځان وپېژنئ؟ زه محمد یوسف د یاکاتي اوسېدونکی چې فعلا دا کور خو د الله پاک امت امانت راکړی و. مطلب دا ده چې عمل منافع باندې موږ خفه نه یو او موږ د دولت سره همکار یو، او فعلا دا زه بودیجه سره یم او اوس فعلا دا کور مې تخلیه کړی دی، دې لپاره دا سره مخ وړل لاړ شي. اوس دا کور یې تاسو په مربوطو که نه؟ د کور لپاره که معلومات راکړئ، څو منزله او څونه ځمکه و، آیا مکمل تر یې په نقشه کې؟ بله صاحب، دا کور خو 40 ده، په ضمن کې 2 منزله ده، یو منزل یې تاکوي و، البته یو سره ورته جوړ کړی ده، او تقریبا $1,10,000 مصرف راغلی و، او موږ ډېر غوښتل چې اساسي جوړ کړو، د 15 منظورونو لپاره مې تقاضا ورکړی و، او فعلا دغسې یو نقشه پرې راغله. البته نقشه داسې نه وه، نقشه په 2018 کال کې د جایکا له خوا نه چې په $100 میلیارډو افغاني په مقابل کې تغییر وکړ، نو په هغه حساب باندې سړک هغه پله و، هغې لاس ته و. بلې صاحب تغییر وکړ، موږ هم دې کې څه اعتراض نه لرو، موږ د دولت سره همکار یو. منتها یو اعتراض لرو، دا اعتراض لرو چې دا ډېر غریب غربا بېچاره او مسکین خلک دي، دوی باید په حق وسپاري. کومې وعدې چې امارت اسلامي ورکړي دي، هغه وعدې موږ مکمل په سترګو قبول دي، ښې وعدې ورکړي دي، منظمې وعدې ورکړي دي، قانوني اصولي مقرراتي وعدې ورکړي دي. منتها دا خواهش ترې لرو چې عملي کړي، عملي جام ورته واغوندي، چې دا ډېر بېچاره مسکین خلک دي. ځکه داسې خلک دلته اوسېدل چې حتی د خپل د فامیل د انتقال لپاره هم دوی پیسې نه درلودلې چې دا فامیل یو شي ته انتقال کړي. کرایه خو لا ډېره غټه خبره ده. بیا یو تعداد کورونه هلته وو چې دا خپل کورونه په کرایه په ګرا ورکړي دي، حتی بېچارهګان فعلا هم دا ګوره دا کور چپه سل، دا مخ کور ګورئ، دا کور د $16,000 مقابل کې ګراو ده، دا سپین کور. نو دغه صاحب یې وایي چې زه دولت نه پیسې واخلم، بیا زه دا پیسې تاسو درکړم، بیا تاسې ووځئ. نو دا ټول کورونه اوس مخ پړنګېدو دي او چپه سل، مګر دا بېچاره اوس منتظر ده چې زما پیسې راکړي او زه بیا دې کور نه وځم. نو وخت چا چې دا صاحب د کور ده، هغه بیا په دې تمه ده چې ولې زه د دولت نه پیسې واخلم، هغه دولت ماته پیسې راکړي، زه بیا ستا پیسې درکړم، ته بیا دې کور نه وځه. دومره نه لري چې دا پیسې هم د یوه کې خپله ګرویداري خلاصه کړي او دا سره د وځي خپل د ځان غم وخوري، چې ترلاسه کړم کور ونیسي بېچاره. او وینې د کابل کې کورونه هم ډېر قلت شول، یو طرف مهاجر راغله، بل طرف سړکونه ټول وړنګېدل، او بل طرف د کورونو قلت ده، بل طرف زموږ د امارت اسلامي تداول په اطرافونو کې اوسېدل، هغه هم ښار ته رانږدې سره راغلل، نو کورونه دلته بیخي یو اندازه قلت جوړ شو، نو کور پیدا کېدل هم ډېر مشکله دي. نو زموږ فقط د دولت نه همدا خواهش ده په نمایندګۍ د دې منطقې چې زه د دې منطقې مسؤل ما او مسؤل زما په غاړه و، نو دا دولت زه دا خواهش لرم، جدا خواهش لرم د امارت اسلامي نه، د دې مسؤلینو نه، د دې صلاحو نه چې د دې په غم کې شریک وبولي او دوی حق اقدار وسپاري. انشاءالله خدای دې وکړي چې ستاسو غږ واوري هغه مسؤلین، او دې مشکل ته باید هر څو نظر کېږي او د حل لاره ورته پیدا کړي. د دې له خاطره ډېر غریبانان دي دلته، او یو کورونه نه پیدا کېږي، بل کار نشته صحیح، نو هر څو نظر کېږي باید دې مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. نو مننه ماما. کوم بل پیام که لرئ مسؤلینو ته لیدونکو ته؟ چې دا ورونه د وخت کېږي نه مه خفه کېږئ، دا کوم کورونه چې خرابېږي انشاءالله زموږ تاسو په نفع ده. زه هم نن ښاروالۍ ته ورغلی وم، انشاءالله امیدواري زیاته ده، کوم مشکل نشته ده، تاسو پاک سپاري، ستاسو شخصونه اخلي. زه خپله هم تلم، زما هم دا زه فکر کوم چې دا کوم پیسې چې ما ته منلي دولت او ما سره وعده وکړه، نو بیخي د قناعت بخش خبره ده، قناعت وړ خبره ده. ما قناعت پرې وکړه او په ډېر خوشحالۍ راووتم. نو ګرانو محترمونو، که څه خبر ناست یې خبر وشیږئ، انشاءالله ستاسو حق دولت نه خوري، تاسو په حق راسئ، انشاءالله ذره خټه مې حسابئ، ذره خټه مې حسابئ، دستکه مې حسابئ، لرګي مې حسابئ، لیمټر مې حسابئ او ګاډر مې حسابئ. د هر یو قیمت معلوم ده، 3000 روپۍ متر مکعب ده، البته ستاسو په نفع ده. لیمټر ده 1900 روپۍ
دا نیمه ده چې ګاډر دي او خښتې دي او 1413 روپۍ خامه ده انشاءالله هېڅ دې ته فکر مه خرابوئ زه دا ټول خویندو ورونو ته هر هغه چا ته چې د کور په مشکلاتو کې دچار ده او شپه ورځ دا فکر کوي چې زما دا کور څنګه کېږي ما ته دولت څومره پیسې راکوي آیا دومره پیسې ما ته راکوي چې زما د کفایت په اندازه ما ته مشکل نه حل کړي هو دا وعده ستاسو در کوم انشاءالله چې ټول مشکل ما حلېږي ما خپل دا توقع نه درلوده دولت چې دونه ما ته ومني او دا قناعت ما ته راکړي نو الحمدلله ما ته ښه قناعت راکړ او زما خبره ورته کړې ده یو سانتیم هم زما تقریبا دونه چې کومه یې کړی خیال دې نه کړی نو زما دا وانه ورته چې هیڅ مشکل نشته ان شاء الله په خوشحالي باندې ځان ته هو دا مشکل ده تاسو به کور آباد کړی په دې ځای آباد کړی ان شاء الله په مقابل کې تاسو ته دولت به یو څه قانع ده او څه به درکوي خپل حق ورکوي هغه درکوي بالکل حق ورکوي دولت لږ پرېږده نو لږ نه کېدای شي لږ ډېر هم ورکړي زه چې ما مخ ته ساز وکړ چې کوم برابر ما کړی و دغه نه ما ته یو نیم برابر راکړ ډېر زه په ډېر خوشحاله یم ځکه فکر کوم چې بلسا کې تاسو وګورئ نور کونه وګورئ خو زما د کور هم داسې مصارف چندې کړي چې ما کوم مصارف کړي دي تاسو لاندې تاکوي دا ټول تاکوي لاندې دغه لاندې ټول تاکوي ده پاس منزله هم تقویت ما ورکړی و نو مطلب انشاءالله چې ما ته دونه پیسې راکړې او راکړې او ما سره واده کړی انشاءالله چې بودجه پاس شوه ټول ته ورکړي ټول پاک راسئ انشاءالله هېڅ غم مه خورئ غم مه کوئ انشاءالله ټول مشکل به حل شي مننه ماما کور هم ودان څه موږ ته وخت راکړ مهرباني صاحب خیر اوسې بیا هم ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم نو دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه د یکاتو ساحې څخه چې ما او د ما ګران همکار ارمان جان تاسو ته تقدیم کړه او معلومات هم درکړه نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب ردوال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د کابل له یو بلې ساحې څخه تاسو په الله سپارم ښه وخت ښه چارې